سلامونه او احترامات. شیرانی یا مرانی د پښتانه هغه قبیله ده چې د قیسی غره لویه او مهمه برخه یې نیولې ده. د ختیځ خواته یې سیمه تر دیره اسماعیل خانه پورې غځېدلې ده. شمال ته د ګوملې درې هاخوا وزیر او مسعود یې همسایه دي. سهیل ته له ستریاڼې او زمري سره پوله لري. په لویدیځ خوا کښې له موسخیل، بابړ او مندوخیل سره پوله پر پوله پراته دي. د قیسی غر د پښتانه زیږ ټبر په لرغه او برغه کښې ویشلی دی. موږ چې د پښتون قام د تاریخ هره پاڼه اړوو نو د یو اتل نوم به خامخا په مخه راځي. د خپلواکۍ جذبه او د خپلې خاورې له ناموس سره مینه خدای پاک د پښتون په خټه کښې له ازله ورګډې کړې ده. د سپېڅلې مینې بلها ثبوتونه او له ښاغلتوبه ډک داستانونه د دې قام په برخه کښې دي. د اتلانو په دې لړۍ کښې د لرغه ملک مرتضی خان خدرزی مراڼی هم و، چا چې په ډیرو سختو حالاتو کښې د فرنګي سامراج په مقابل کښې نه یوازې وسلواله مبارزه وکړه بلکې تر آخري سلګیو پورې یې له ماتې منلو څخه ډډه وکړه. د 19مې پیړۍ په دویم نیمایي میلادي کښې فرنګي استعمارګر د پښتني سیمو د نیولو نیت وکړ. کله چې انګریز اپوزۍ ته راورسېدو نو د پښتني ملکانو او خانانو یوه لویه جرګه یې راوغوښتل. دې جرګې له ډېر مشران راغلل. یوازې ملک مرتضی خان او د هغه ملګري د انګریز په دربار کښې نه سوه حاضر. د دې جبر دا سزا یې ورکړه چې پر شیرانیو یې یرغل وکړي. مرتضی خان د ملک کامران خان زوی په خټه شیرانی مرانی په مرانی کښې اوبخیل او په اوبخیلو کښې خدرزی و. د دې مبارز د زوکړې کره نیټه خو نه ده معلومه، خو له یو اندازې مطابق په 1845 شاوخوا کښې زیږېدلی و. مرتضی خان خپل ماشومتوب د بابړو په نامتو کلي چوډه کښې د خپلوانو کره تیر کړی و. مرتضی خان هغه وخت د ځوانۍ بره ته رسېدلی و چې کله فرنګي استعمار د پښتونخوا وطن د نیولو په کار لاس پورې کوي. نو دې ستر قام پرسته خپل ملګري راټول کړه چې د دې سره شمال مخه ونیسي. خو په پښتنو کښې د سیاسي پوهنې او د پرمختللي پوځي ځواک د نه شتون له وجې دوی نه سوی کولی چې د دې سره شمال د ظلم او جبر ځواب ووایي. مرتضی خان او د هغه د ملګرو د ازادۍ مبارزې د سویلي پښتونخوا برټش منتظمین په ویره کښې اچولي وو. همدغه وجه وه چې د برټش هند واکدارانو د رابرټ سنډیمن په غوښتنه هغه ته دا اجازه ورکړه چې یو ځانګړی پوځي ځواک جوړ سي چې وروسته بیا د ژوب فیلډ فورس په نامه پیژندل کېدی. فرنګي تر برید له مخه مرتضی خان او د هغه ملګرو ته دا دړکه یا وارنینګ ورکوي چې نور د برطانوي سامراج په مقابل کښې ځانونه تسلیم کړي. خو مرتضی خان او د هغه ملګرو دا خبره نه ومنل. نو سامراج به خپل فوج ته دا امر ورکوي چې پر شیرانیو برید وکړي. مرتضی خان او د هغه ملګرو تر خپله وسه کوشش وکړي چې د فرنګي فوج په مقابل کښې وسلوالې مبارزې ته دوام ورکړي. خو هغه وخت یې اراده بدله او ځانونه تسلیم کړه چې کله فرنګیانو د دوی سزا د قبیلې و عامو وګړو ته ورکول پیل کړه. مرتضی خان د دسمبر پر 2 نیټه په درابڼ کښې برایډیډ وې نومي فرنګي ته ځان تسلیم کړي. برټش سامراج و غازي مرتضی خان ته کومه سزا ورکړه د دې تفصیلي ځواب موږ نه دی موندلی. خو دا خبره یقیني ده چې د تسلیمېدو وروسته یې جیل ته لیږلی و. نوموړي لیکوال اطلس خان شیرانی په خپل کتاب کښې لیکلي چې مرتضی خان د څه وخت لپاره پاریپور جیل کښې له باچا خان سره پاته سوی و. د شیرانیو دې تکړه لیکوال څه داسې لیکلي: د شیرانی مرتضی خان له ما سره د مازدیګر په لمانځه کښې ولیدل. د راته وویل زه خدای خبر چې آزاد سم، ته خو ګوند لرې، تا فرنګی نسي ضایع کولی. زه تا ته خپل پټکی درکوم، دا پټکی زما شیرانی قبیلې لره یوسه. شیرانی قبیله به زما په نشانی پوه سي. خو سبا لره موږ بل خوا له هریپور څخه یوړل سو. د څه خلکو وینا داسې هم ده چې مرتضی خان یې تر تورو اوبو تیر کړي. دا زموږ بدبختي ده چې موږ د دې اتل په باره کښې نور معلومات نه لرو. اجازه راکړئ د الله په امان.